راوړو. تاسو د فاټا کې د ماینونو حوالې سره څه مطالبه ده، څه مسایل دي؟ د ماینونو خواري دي په وزیرستان کې. او دا چې کله اپریشن وشو بیا مونږ راغلل، د کډوالۍ ژوند مو تېر کړ. کډوالۍ ژوند ډېر سخت ژوند و، هغه مونږ برداشت کو د امن دپاره چې زمونږ په علاقې نه بشرخوف علاقې و امن بلل. بیا مونږ ته پاکستان فوج اعلان وکړو چې ستاسو علاقې مونږ مکمل کلیر کړي دي. مونږ چې لاړلو د کورونو سامان مو ورک و، خو د کورونو مخ ماینونه ایښي وي، په لارو کې ماینونه ایښي وي، په سړکو کې په ګډو کې هر چاته ماینونه وي. نو ټول خلک چې کوم غریب خلک و هغه وزیرستان کې پاتې شو چې چا هم د کرایه ادا کولی شوله. هغه اوس هم وزیرستان ته نه ځي د دغې وجې. په چیک پوسټونو باندې هم کنځلې وې، زیړې وې، لپې وې، سیکونه وو، هغه هم تنګ و، او هلته تشدد هم و، ماینونه هم وي. نو موږ وایو ماینونه د صفا شي، تشدد دې بند شي. چیک پوسټونه ولې موږ خلک ځوروي؟ موږ ته نه ځورول کېږي، موږ شورټي ورکوو، موږ چاته څه نه وایو، موږ پر امن یو. چې څوک امن خرابوي هغې خو موږ هم خلاف یو. هغه خو موږ درته وایو سره عام پنسي کا. موږ چې دغه روان ورسره زموږ څه ذاتي ضد نشته، خو امن یې خراب کړی دی، دهشت یې پیلاو کړی و. موږ خو د دهشتګردو خلاف یو، هغه که په وردي کې وي، هغه که بغیر وردي وي، چې چېرته هم څوک دهشت پیلاوي موږ خو وایو خو سره عام پنسي کا. خو عام خلک هم انسانان نه دی ځورول کېږي. ژوند د خدای ورکړی دی، مه یې ځنوره. موږ د سخت ذلیل کړلو، سخت برباد کړل پښتانه، سخت بې وسه کړل. بې انتها ظلم د وکړه د په خاوره. په دې زمونږ په ټول 1500 کاله تاریخ کې داسې جبر ظلم زمونږ د پښتنو سره چا هم نه دی کړی لکه تا چې وکړو. زمونږ اوس هم کورونه ډنګ پراته دي، زمونږ اوس هم وطنونه بند پراته دي. تاسو خو امریکې د کابل سره نه وي کړي لکه تا چې زمونږ د دې بیا هم لا داسې پښتانه دي چې په کورونو ناست دي. یو داسې د شرم او ضلالت کیسه وي چې انسان سوچ وکړي چې که دا وشوه بیا به راوځم. کومه ته وشوه؟ مونږ اوس هم لا یارېږو. په څه یارېږئ؟ په څه یارېږئ؟ ستاسو کورونه خوړی دي، ستا وطن خو غرق دی، څه به در وکړي نور؟ د تیرا 15 شپېته ماشومان مو هېر شول چې په جیټ بمبارو کښې ړنګ وو، مړه پراته وو، شهیدان پراته وو. کوم څه نه دي در سره شوي؟ په مرګ یارېږئ؟ نو ایمان مو په فوجانو په طالبانو راوړی دی که ایمان مو په خدای راوړی دی چې مرګ د په لاس کې دی؟ په غیرت باندې یو سیکنډ ژوند خدای نه درنه کموي. که علما نه تپوس وکړئ، نه په دوسي باندې ستا ژوند زیاتېدی شي. د دومره مجبورۍ، د دومره بېوسۍ باوجود هم زمونږ په بربادي کې خلکو خپل ډالر ګټي. نن جرنیلانو په اسټرالیا کې جزیرې اخیستې دي، والله که په خپله تنخوا اخیستې وي زمونږ په وینو یې اخیستې دي. زمونږ د موږ مزید په خپله خاوره آباد ژوند غواړو. موږ ته پښتونخوا وطن په لر او بر وطن کې د کابل نه د پېښور تره، د پېښور نه تر کویټه پره د پښتنو سوله ییز ژوند غواړو، امن غواړو، روغتیا غواړو. نو چې کوم حالات زه وینمه، کوم بوی راځي د دغو خلکو د خولو نه، هغه دا ښایي چې بل جنګ را روان دی دې خاوره ته. بیا بربادي درته راوړي، بیا تباهي درته راوړي، بیا به خبرونه اورې چې کوکي خیل تباه شول، بیا به خبرونه اورې چې په پنجاب کې 11 موټروې جوړې شوې، بیا به خبرونه اورې چې باړه بازار میرانشاه لوی سم او میرعلي ړنګ شول، بیا به خبرونه اورې چې په ملتان او فیصل آباد کې آبادۍ جوړې شوې. ستا د خاورې په بربادۍ به بیا آبادۍ روانې وي. چې د خپلې خاورې دپاره چې جیل نشي خوړلی، سخته نشي تېرولی، د دغې خاورې وبس کل بیا په تا شوې. انشاءالله تحریک جوړ دی، 2.5 کاله کېږي، جیلونه مو وخوړل، وینې مې توی شوې، په دا ککریو د هرې خدو ګولۍ ووتلې، خو دا پي ټي ایم ځوانان پر شان ولاړل، اوس هم ورته ولاړ دي، بیا به هم ورته ولاړ وي. دا خلک ولې خلک وژني، په دوی څه شوي دي؟ اوښکې مې سترګو کې د ډېرې او بې وسۍ نښې دي،
اوخ کې مې سترګو کې د ډېرې او بې وسه نښې دي د زړه په زخم کې مې تکې شنې اوبه شوي دي د زړه په زخم کې مې تکې شنې اوبه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي دا خلک ولې 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 ولې